ګرانو کتونکو ستړي مشئ. د طالبانو د حکومت د تېرې ورځې د هغې پرېکړې په غبرګون کې چې د ښځو یې په دولتي او غیر دولتي مؤسسو کې پر کار کولو باندې بندیز لګولی، د ملګرو ملتونو او د المان په ګډون باندې یو شمېر هیوادونو په افغانستان کې خپلې بشري مرستې ځنډولې دي او ډېر مهم بشري پروګرامونه یې د نامعلوم وخت دپاره ځنډولي دي. دوی وایي چې تر څو پورې طالبانو خپله پرېکړه بدله کړې نه وي، تر هغه وخته پورې به دوی په افغانستان کې خپل کار دوباره فعاله نه کړي. نو ځکه د افغانستان یو شمېر مدني فعالان او د نړۍ له ګوټ ګوټ څخه مدني فعالانو له طالبانو څخه خواست کړی دی چې د ښځو پر زده کړو او کار روزګار باندې لګول شوی بندیز لرې کړي، ځکه په افغانستان کې فقر مخ پسې واقعېدو دی او د ملک معیشت چې د یو ورځ تر بلې پورې د خرابیو لور ته روان دی. که چیرې دغه بشري مرستې بیرته بحاله نشي، نو د افغانستان کې به ډېر خلک چې دي له فقر او له لوږې سره مخامخ شي. له ملتیا نه مو نړۍ مننه.